الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. درود شريف وآية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. هلا كده مشر لزي وركه مشر ذي كان تاسو كينه جي تاسو كينه دللك زي وركه مشرانو خلق قدر كيخا لا كينه ما شاء الله وجي سرختك تاولتو سرختك بس ما متوجهش. معزز علماء کرام و د اجتماع حاضرین مسلمانان ورونو بس نن ستاسو په دې کلی پیر پای کې په دغه جمعه امانګن کې په دغه کلی کې امانګړ کې په دې جمعات کې مسجد بلال کې د ماشومانو ختمونه دي د ماشومانو ختمونه دي او د دې جمعات چې کوم خطیب دی محترم جناب حضرت مولانا محمد کامران صاحب حفظه الله هغه محنت کړی دی خواري کړی دلته استاسو د ماشومانو د پاره په دې جمعات کې یو مدرسه جوړه کړې او نن د هغه د دې مدرسې ګڼ شمېر ماشومان د دې مدرسې نه فارغ شوي. زه هم د هغې په مینه او محبت او د محترم رور جناب قاری حسین علي صاحب نه داخل و د هغې په دعوت دلته حاضر شوی. ډېر خوشحاله شم ورونو، ستاسو دا مینه مې ولیده، ستاسو دا محبت مې ولید. دا ماشومان، دا بچي او دا نوجوانان، دا خلک دیکې ورکوي، زه مه ورکوې دیکې. دا زما مینهوال دي، د موږ سره محبت ساتي او مینې خالص د الله دپاره ده. زه به دوی له څه ورکوم؟ نو تاسو د الله ډېر خوشحاله کړي او الله یې د مولانا محمد کامران صاحب دا خواري، دا محنت، مشقت قبول او منظور کړي. سره د ټولو ملګرو د الله وله خیر او برکت ورکړي. ورونو، د قرآن شریف متعلق درته یو څو خبرې کوم. قرآن شریف د الله کلام او د الله خبرې او الله د قرآن شریف په خپل صفت کړی دی. د خپلو خبرو خلق صفت نه کوي، خو الله کوي. الله د ځان هم صفت کړی دی، موږ د ځان نشو کول. زموږ صفتونه زموږ خپل نه دي، الله را کړي. د الله صفتونه د هغه خپل دي. موږ که چېرته خپل صفت کو، دا زموږ تکبر دی او الله لوی دی. که هغه خپل صفت کوي، هغه ثابت دی، نه ختمېږي. نو قرآن شریف د هغه کلام او صفت دی. یو ځای ورته مبارک وایي، بل ځای ورته مصدق وایي، بل ځای ورته مهیمن وایي،
بل دی ورته امین وای دلته ورته مبارک وای مبارک څه ته وای رونو مبارک دی ته وای چې یو شی لږ وي او خیر پکې ډېر لکه قرآن شریف کې ډېر لوی خیر دی خیر یې څه دی یو دا چې په یو حرف لس نیکۍ درته میلاویږي ته چې وایې الحمدو دا 15 حرفونه دي نو 50 نیکۍ دی وګټل چې تا یو ځل ووې بسم الله الرحمن الرحیم دا 19 حرف دي 190 نیکۍ دی وګټل دا ګورم معمولی سیز دی او ثواب پکې ډېر زیات بلکې په بعضې صورتونو کې خو ډېرې غټې غټې فایدې دي لکه حضور پاک فرمای من قرأ یاسین فی صدر النهار قضیت حوایجه چې سحر وختي چا سوره یاسین شریف ولوست الله به د ټول حاجتونه پوره کړي او بل حدیث کې راځي چې چا سوره یاسین شریف یو ځل ولوسته الله بدل د قرآن شریف د 10 ختمونو ثواب ورکړي بل ځای راځي چې چا آیت الکرسی ولوستله اوهو چې د مانځه نه پس څوک آیت کرسی لولي رونو دا لولی نو حضور پاک فرمایي چې سات یې وخیږي نیغ به جنت ته ځي بل ځای راځي چې چا ماښام ماسخوتن صورت واقعه ولوستله الله به ده باندې فقر او فاقه او لوږه نه راوړي یو واقع به راته ذکر کم د حضور پاک صحابه په یو لاره تېرېدل یو ګودر راغی د هغه ګودر په غاړه یو قوم هلته ردوي شپه راله عموما عربو کې اوبه به نه وې نو چې کوم ځای به د اوبو چینې وي یا ګودر به نو خلکو به هلته ځان له کورونه جوړ کړي د دې ګودر په غاړه د صحابو شپه راله هلکه خبرې مه کوئ که نه خبرې مه کوئ ټول ملګري کښېنئ لږ په اطمینان سره نو کار به ټیک شي چې تاسو کښېنئ نو زه به شاته ملګرو ته ښکاره شم او زه به هم دا شاته ملګري ووینم که نه زما هم خوښ یې که نه هلکه نو لږ دا مخې ته ملګري کښېنئ نو د دې خلکو نه د صحابو ډوډۍ وغوښته میلمستیا څوک راشي او وږي نو د خلکو ته ووایي هلکه موږ میلمانه یو زموږ غم وکړې خو خلک د دنیا شومان و شوم پړق نوړی ډوډۍ وله ورنه کړه د صحابو اوږې شپه تېره کړه نو الله خو هم لوی ذات دی په دې کلي کې چې کوم مشر و اما روچیچ دی ولا منډې ترړې والې خو سړی نه ښه کېده د مار علاج خو حکیم ډاکټر سره نه چا وی یاره یو کار وکړې وی دې ګودر باندې چې دا کم میلمانه راغلي دي په ظاهر کې لږ ښه خلک ښکاري دی له ورځو که دوی سره څوک دمګري وي نو د صحابه له رالل وی هل فیکم من راق تاسو کې څوک دمګرې شته وی ولې وی ان سیدنا لدغا سیدنا دلغا زمونږ د قوم مشر ماریا لړم چیچلی او سعینا به له بكل شيء هر قسم منډې ترړې مو والې ولا ينفعه شيء څه فایده ورته نه رس حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه مشر صحابه هغه وی او مال دم راځي زه به دم کم الله به جوړ کړي ولا شابه زر راشه سړی را نمري چې دم پې واچې هغه وی په قلار کښېنې اوس خو ایله دا پکې زه درته وایم ګورې ښه اوس خو ایله ما ته خدای ګیر کړی د شوم پړق بچو حدیث کې ګوره دا شوم پړق بچو ټکې نشته دا ما د دې سیاق سباق نه معلومه شوم پړق بچو بیګام درنه ډوډۍ غوښته دا حدیث کې داسې د بخاري حدیث فلم تضیفونا ولم تقرونا موږ لم ډوډۍ میلمستیا را نه کړه اوس خیراتي دمونه غواړې دموم به خو اجرت به را کوې د دم یو علاج دی په علاج خلک پیسې لي
होम्योपैथ डॉक्टर दल इलाजों की पैसे ली डबल डॉक्टर दल इलाजों की पैसे ली हकीम दर इलाजों की दारू जुदा पैसे अखली अखपल पकी जुदा अखली बोले दुकानें कड़े दे नाश्ते और दागा अखपल अमल नो पे इलाज पैसे रिश्तल दा जायज दिस पके निश्ता कागा मादी दारू दर कई का दम दर बांधे वे सगवाने उजरत के वे सलवेख गड़े चेले बरा कवे दम बाचों अल्लाह बदा मरीज जोड़े सलवेख गड़े चेले वही खुदाया वो दमुना खुरुनो साबित थी क्या ना मने तासुर तपोस शौक सर हुआ है मने क्या ना हुजूर पाक बखपल दमुना चूले नसीह हजरत हसन और हुसैन जान तेरानी देखल ये बच्चे राशे के दम दबान दे वाचो वईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा من شر كل شيء وهامة وعين لامة ويبچه پدې دم به ابراهيم عليه السلام خپل زامن اسماعیل او اسحاق دمو او چې کله به صحابي نه جوړ شو په بخاري شریف کې راځي نو خپل لاړې مبارکه به ادا سره واغشته او د مدینه پزمکه به کش ورکو او د مریض په تندي به کش ورکو بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا خور دا مدینه لاړه زما او د مریض په تندیره کاغم خدا یو ټکی پکې دی چې شفا به څوک ورکوي شوق سره وایه ډاکټر هم نشي جوړولی د ډاکټر په لاس په دارو کې شفا څوک اچوي دم هم نشي جوړولی دم یو سبب دی ظاهری په دې دم کې د چوړېدو شفا به څوک اچوي دا قانون عیسی علیہ السلام به مړ جم دی کو د هغه معجزه د قرآن کې راځي په برګي باندې به لاس راخ که جوړېدمه چې په سترګو بړوندو لاس به راخ که جوړېدمه خو څه به یې وې وابرئ الاکمه والابرص واحیي الموتى باذن الله چې دا ټول کارونه کوم خدا د چا په اجازت عقیده بدله لري دا باندې وای چې د دم جوړ کړم ډاکټر جوړ کړم حکیم جوړ کړم والله چې خدای فیصله نه کړي کدي سو کم جوړ کی وای یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو ضرر الله رسي جوړ ولا غکای وای یریدک بخیر چې الله د خیر رسول غواني فلا راد لفضله د خدای خیر څوک نشي بندول عقیده بدای وای نو دا خډېر پیسې دي نو تاسو بیګا ډوړې نه درا کړې او شکرانه هلکه ردم شکرانه منه که نه منه دا شکرانه شو تاسو څومره ورکوئ ملا صاحب له ماشوم راولي استاد یې دا دم کا 50 ماشومان په دم کې اخره کې ولا 15 روپۍ ورکړي او بیا بل چل کوي بلا چې ماشوم په دم کې استاد یې وي خدای دې وبخه نو چې دا دوا ستا قبلیږي او ماته کې نو دې بچی ته دې وکړه دې مال سره راوسته استاد جی خدای را سره ډیر خو کاه استاد جی خدای تا د بیمارو نو ساتي یا دا خدای بندانو چې ته دومره مستجاب الدعوات خو خدای په دې ماشوم باندې کور واچو مال سره راولي 2 روپے نه ورکوي استاد جی لا ایو سړی استاد جی له ماشوم را وسوي دا دم قدم وکړو نو 15 روپے ولا ورکړي نو چې کور تلال واپس راغی وی استاد هغه ماشوم خو په لار ټیکو خو کور بیا په جړا شو هغه ورته وی د 15 روپو د دم زور د کوره پورې وي ته لږ موټې درون کا بیا به ښه شي دا پخوا د مشرانو به ورته شکرانه وي شکرانه څه شی دی دا به یو شکریه شوه دا به یو صدقه شوه اخوا به دم شو دی خوا به صدقه شوه الله به مریض جوړ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راغی او دم پی واچو او سی پی لستل سورت فاتحہ صرف سورت فاتحہ او حدیث کی راضی خلق بیلال جمع کولی پاگا مریض چکلے خدای جوڑ کا او سالویخ گڑے چلے تے پا مخکلی مدینه منوری تے آیاؤں
او بیا حضور پاک ته الوی وی صاحب وی دا خو ډېر تا ته څه پته و چې دا دم دی وی دا الله رسوله څلوېښت ګړی چیلی مو ترې راوستی دی وی ښه دې کړي دي ان حق ما اخذتم علیه اجرا لکتاب الله تا خو څه په ګناه دم نه دی اچولی په ګناه خو دې اجرت نه دی اخیستی په نیکۍ دی اخیستی دی علاج دې کړی دی وی اجعلوا لی معکم بسهم وی مالم پکې سره کې دا صورت فاتحه شو اوس به تاسو وایئ یاره جي زما خو مور ناجوړه مونځ کو خیر دی یو 15 منټه صبر زما خو مور ناجوړه ده او زه خو پې هر وخت صورت فاتحه جوف کوم نو خو جوړه نه شو زما رونو دا قاعده واورئ څومره چې روحاني بیماری دي که نه دا څومره چې روحاني دارو دي هغه ګورې مضبوطه عقیده غواړي کلکه عقیده غواړي زمونږ عقیده کمزوره ده دې سره دا حدیث قدسی دی انا عند ظن عبدی بی بنده چې په ما سینګ ګمان وکړه هغسې وررسېږه نو چې دا دم دی ووی صورت فاتحه دا به یقین وی چې دا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی صورت الشفا ورته او دقسې صحابو پې دمونه اچولی دي او حضور پاک هم فرمایي فیه شفاء نو دا به یقین ساتې په الله چې الله به په دې دم دا مریض جوړی او که دا یقین دی نو بیا به ګورې کار نه کوي ځکه ما وختي وي چې جوړونکی الله دی نو زما وروڼو دا د دې صورتونو فایدې دي د ټولو نه غټ شي څه شی دی قرآن شریف غټ برکت که ته کور کې ساتې دا هم د قرآن شریف ثواب برکت شو که سینې پورې نوسې ثواب که رومال ته تاوې ثواب که الماری دې جوړه کړه ثواب خو چې غټ مقصد دې ګورې دا نه دی څه شی دی په مقاصدو کې یو مقصد دا دی چې ته تلاوت وکړې د دې نه غټ مقصد چې یو بچی د قرآن حافظ کې د دې نه غټ مقصد چې د قرآن په معنا ځان پې کې عمل پې وکړې اصل د قرآن شریف په حقوقو کې غټ حق د مارونو ګورې دا دی چې مونږ په قرآن شریف عمل وکړو دا الله پاک مونږ ته یو خط را لېږلی دی د جبریل علیه السلام او د حضور پاک په واسطه نو چې تا ته پلار خط راولېږي د سعودي عرب نه نو ته به په هغه خط څه کې رومال کې به ږدې دا ټیک ده که رومال دې تو کو الماری کې دې ښیښه نو د پلار د خط عزت دې وکړه خو مقصد دا نه دی نو چې قرآن دې ښکل که رومال دې ته تو کو نو عزت دې ولو که الله پې خوشحالېږي خدای مقصد نه دی مقصد دا چې د پلار هغه خط وګوره چې دې کې مې پلار څه غوښتي دي هغه جامې غوښتي دي سپلی غوښتي دي پیسې غوښتي دي پکې څه وایي کله به راځم کله به درځم او تا د خدای خط ونه کته چې ما نه څه غوښتي دي نو د قیامت په ورځ به دنه الله د دې تپوس کوي او قرآن بخپله گوی کوي الله دې قوم اتخذوني دی زه شاته غورځونې او دی په ما عمل نه دی کړی بیا به څه کوو ټول چې څومره دوستان دلته را جمع د ټولو نه دا درخواست دی چې یو به د نن نه پس که خیر د قرآن شریف تلاوت کوئ ښه ټول انشاءالله ووایئ شوق سره ووایئ لږ کوئ خو خامخا کوئ سهار وختي په خپل هم جومات ته راځئ دا واړه ځان سره راولئ دویم به څه کوئ یو بچی د قرآن حافظ کې بچی نوسئ ټول انشاءالله ووایئ او بل یو بچی باندې د قرآن علم وکړو دا خدای ته ځان نږدې کې قسم دی دا کوم بچي چې اوس دوی د قرآن شریفونه زده کړل دا د دې مور پلار ډېر خوش قسمته دی دی به د قرآن شریف تلاوت کوي که مور او پلار یې جمدي دي هم فایده او که مړه دي نو قبر ته به ورته ثواب روان نن به د دې د برکت نه ستاسو په دې ټوله محله چې دا څومره محله ده ستاسو په دې به د الله هم رحمتونه نازلېږي نن به الله خوشحالی چې دا دې ګوره په دې کلي کې الله پاک زما د قرآن عزتمن او په قرآن خوشحاله او قرآن سره مینه کوونکي خلک راغونډ شوي دي الله به د نرونو خوشحاله